دا د لغمان ولایت فرجغان ولسوالۍ اړوند منګلپور سیمه ده. دلته د یاد ولایت د بدني روزنې امریت او فوټبال فدراسیون په همغږۍ د 40 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې وې چې د یوې ښې سیالۍ وروسته منجغان منتخب د چاشتر منتخب لوبډلې ته په ماتې ورکولو د یادې لوبلړۍ اتلولي په خپل نوم کړه. در 24 تیم که 2 ماه وقتش گرفت بعد از اون که امروز فاینال مسابقات است در خود بازار مرکزی فرجغان فاینال است که در اون هم در 24 تیم به نام تیم اتحاد منجغان قهرمان زمستانی ولسوالی فرجغان شد. هدف از این ایده بود که جوان‌ها که ورزش به خاطر مصرف ورزش شوند. بهترین تیم به خاطر ولایتی مسابقات که ما میریم یک منتخب درست کردیم، به خاطر از اینکه بازیکن درست میکردیم که در ولایت‌ها ما بخوتونیم که راه پیدا کنیم در ولایت‌های که دیگه ولایت‌ها ما مسابقات خود را ادامه بدیم. بل لور ته لوبغاړي خوښ دي او د فوټبال لوبې د ودې او پرمختګ په برخه کې د معیاري میدان او جمنازیوم نشتون یو لوی ستونزه یادوي. دوی له مسؤلینو غواړي چې د دوی یادې ستونزې ته رسیدنه وکړي. خوشحال هستم که در فاینال بین 24 تیم در ولسوالی فرجغان راه پیدا کردیم. و تقاضای ما بعدی همی است از فدراسیون که ما مردم فرجغان در این باره همکاری نموده، یک جمنازیوم معیاری برای فوتبال در فرجغان ایجاد نماید تا ما بازی‌های خود را به سطح سیستماتیک و بلند پیش برده و سطح ولایتی و افغانستان و نهایتاً بازی‌های جهانی اشتراک کرده بتوانیم. ورته وخت کې د یاد ولایت د بدني روزنې امریت د ولسوالیو مدیر د معیاري میدان جوړولو په برخه کې لوبغاړو ته ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې دوی به هڅه کوي په دغه سیمه کې دودیزې لوبې هم راژوندي کړي. منګه چې راغلو دغه میدانونو کې مو کتل نو دلته ډېرې ستونزې دوی د میدان ډېرې غټې ستونزې دي. نو انشاءالله د ستونزو د حل لپاره موږ دې نه وړاندې هم کوشش کړی مرکز ته دوی غږ جګ کړی ده چې که خیر یې الله پاک نه نو انشاءالله دوی ته به موږ دې زمینه هم برابره کړو او تر څنګ به دلته موږ هغه نانوي دودیزې لوبې چې کومې زموږ رواجي میراثي لوبې دي په هغوی باندې به هم کار کوو چې تر څو هغه زموږ میراثي لوبې ژوندۍ وساتو او همیشه هغې ته موږ وده ورکړو. د یادونې ده چې څه موده وړاندې د دې ولایت په کارغی ولسوالۍ کې هم د ځوانانو د یووالي او غوره استعداد موندلو په موخه د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوي.